بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما رونو خويندو، زه تاسو ته په خپل پیج باندې مخاطب یم. الله تعالی دې تاسو خاد او آباد لري. الله تعالی دې تاسو د هرې پریشانۍ او مصیبت نه په امان ساتي. الله تعالی دې تاسو د زړونو شرعي حاجتونه د خپلو غیب خزانو نه پوره کړي. موږ ډېرې وظایف تاسو ته ښودلي دي او اوس هم دا یو وظیفه اکثر خلک دې پریشانۍ کې مبتلا یي. کله په کورونو کې بې امني راځي، ښځه او خاوند د یو بل سر روانه شي، یا چې هغه په کور کې رونو نا اتفاقي هغه راځي، اختلافات پیدا کېږي. د هغه پریشانۍ دپاره خلک مختلفو مواضعو ته مختلفو خلکو ته رجوع کوي او بیا هغه خلک د هغوی نومونه ځان سره راواخلي او بیا په هغې باندې مختلف کاروایانې کوي. موږ تاسو ته صرف د الله د کتاب او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم منقول وظایف دي موږ به تاسو ته هغه ښیو. د ځانه به څه نه جوړو، خو د وظایفو د ټول نه زیات کوشش به دی او دا به هر هغه ملګري ته اجازت وي او هر هغه وظیفه به د هغه په لاس کې انشاءالله العزیز کار کوي چې کله هغه ملګری زموږ د ویډیو پوره ګوري او بیا نورو ملګرو ته د الله د رضا دپاره شیر کوي، نو هغه ملګري ته به اجازت هم د وظیفې وي. د دې وظیفې دپاره چې کله کور کې بې امني راشي، اختلاف راشي، نو د هغې دپاره څه کول پکار دي. زه به تاسو ته د قرآن کریم د سوره توبې یو آیات وښیم او کله چې دا آیات تاسو په اوداسه کې زنانه هم ویلی شي او نارینه هم ویلی شي. چې کله په اوداسه کې او اول کې درود شریف وایي او په آخر کې درود شریف وایي او بیا دا آیات وایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا آیت 314 پیرې به ووایي او یو خوږ څیز باندې چینی شوه یا مټۍ شوه یا بل داسې یو څیز د خوراک چې خوږ څیز یې په هغې باندې 314 پیرې دا وظیفه وکړي او دا په هغې باندې دا څیز دم کړي. اول آخر کې درود شریف درود ابراهیمي اهتمام وکړي. انشاء الله العزیز زه به تاسو ته په تجربې سره ویم، تاسو بیا وګورئ او دغه څیز په دغه کړه باندې په دغه کوم اختلاف چې د چای په هغوی باندې وښوروئ. دغه اختلاف به په محبت او په مینه باندې ستاسو بدل شي. او بل دا چې کوم نوجوانان او هغه یو ځای کې رشته طلب کوي او هغه رشته د هغه دپاره منظوریږي نه یا خلک یې غواړي نه، رشته هغه ته نه ورکوي، نو که دې آیات باندې دا څیز دم کړی شو په دغه طریقه باندې او هغه په هغه کورنۍ باندې وخوړولی شو، نو انشاء الله بفضله تعالی هغه حاجت به د هغه پوره کېږي. خو شرط به دی چې دا ویډیو مخې ته ملګرو ته شیر کړئ چې کوم ملګري هم شرعي حاجت یې موږ وایي چې د هغه شرعي حاجت د الله د رضا دپاره او الله د خپل دربار نه پوره کړي. او کوم ملګري چې داسې شرعي ضرورتونه الله دې د ټولو د شرعي ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. قرآن کریم د هغې دپاره عجیبه نسخه ده د هر یو عمل دپاره. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.